څوک به مشکل نه لري. ورپسې بیا دغه ډاکومنټ دی ټوټل څو صفحې دی؟ 15 صفحې دی. په دې 15 صفحې کې زه نه پوهېږم چې داسې یو شي سره به مخامخ شوي یاست که به نه یاست مخامخ شوي. انګلیسي کتابونه مو شاید لیدلي، انګلیسي د انګلیسي ژبې دا درښیم. انګلیسي ژبه مثلا دا اول چپټر دی، اول چپټر چې خلاص و د چپټر په اخر کې 10 ثانیې یا 15 ثانیې سوالونه یې کړي. د 15 ثانیو سوالو دپاره جوابونه چې دي هغه بیا په دغه کې لیکلي په پای کې اپنډکس 1 اپنډکس 2 اپنډکس 3 د دې لپاره هم استفاده کیږي. او بل د دې لپاره استفاده کیږي چې مثلا په دې ټوله ډاکومنټ کې دغه په نامه باندې چې دی مثلا د ویډیو په نامه باندې لغات مثال دغه ویډیو زه سلیکټوم، راځم پر مارک انټري باندې کلیک کوم، ویډیو ته په هر ځای کې دیم مثال دیم سب ویډیو مثلا دا نمبر کې راځي دیم مارک الت باندې وې دیم کلوز، راځي مثلا پر دې ځای باندې کلیک کوي، راځي و هوم ته بیرته دغه ساحه ځینیسته کوي، دلته دیم راځي و ریفرنس ته په ریفرنس کې انډکس راچي دیم اوکې. اوس ویډیو چې ده ستا هدف دا دی چې دا واتساپ ویډیو ته واړوه او دغه ویډیو چې ده دا په اوله صفحه کې تکرار شوې ده، په دویمه صفحه کې، په درېیمه صفحه کې، په څلورمه صفحه کې، په هره صفحه کې چې ویډیو راغلې ده دی د هغه صفحې نمبر درکوي. دا هم یو قسم ریفرنس شو. د هغه څخه وروسته اپډیټ انډکس عیناً دا رقم کار کوي لکه اپډیټ ټیبل. که چیرې تا یو بل دغه ور واچوي مثلا ډاکومنټ کې مثال ور واچوي، دا ډاکومنټ ته سلیکټ یې راځي و مارک انټري ته ښه دیم مارک دیم کراس ریفرنس ښه دیم هوم راځمه په اخر کې و پر دې ځای باندې کلیک کوم، راځم و ریفرنس ته وینې اپډیټ انډکس په دې ځای کې وینې ډاکومنټ هم راځي، ډاکومنټ ته د نیو ټو په نامه باندې دغه کې او یوازې په دوهمه صفحه کې دغه دی وایي ستا او دا په دې خاطر باندې چې ما یوازې مارک کړي دلته که څه فکر و مارک آل مې نه دی کلیک کړی. مارک آل دا معنی چې په ټوله ډاکومنټ کې وګوره او مارک یوازې د دې لپاره چې په دغه یوه صفحه کې ته وګوره، د دې لپاره استفاده کیږي. د دې څخه وروسته مارک سایټیشن شاید دا به مو شاید ډېر لیدلی وي، فضایي هندسه که مو چې لیدلي. په فضایي هندسه کې بیخي ډېرې قضیې شته او ویلې مو د فضایي هندسه یعنې په هر هندسه کې قضیې شته، مګر په فضایي هندسه کې بیخي ډېرې قضیې دي. که چیرې ته غواړې چې دا ستا د قضیو دپاره هم یو فهرست جوړ کړې چې په کومو ځایو کې قضیه شته، د هغه دپاره ته کولی شې چې د مارک سایټیشن څخه استفاده وکړې. دا رقم مثلا ته دا فکر وکړه کولی شو چې پر دې ځای باندې هم ور واچو، ښه دا به دلته بیا ور واچوم چې مثلا اول دپاره ټیبل اف کنټینټس دی، پکچر دی، ورپسې ټیبل اف کیسز دی، مثلا څو کیسه پکښې کې دي. ته دا فکر وکړه چې ستا په ډاکومنټ کې دغه ساحه چې ده دا اول کیس دی په دې ځای کې شروع کېږي کیس 1 یا مثلا په دې ځای کې به دا دغه کړمه دا مثلا د کیس 1 په نامه باندې دیم کیس 1 راځم و مارک سایټیشن ته دیم مارک دا به کلوز کړمه، ورپسې راځم و دغه ته دا به ځینیسته کړمه دا مې کیس 1 و. اوس راځم په دې ځای کې دیم ریفرنس په ریفرنس کې غواړم چې هغه ټیبل ور واچوم. کیس 1 چې دی هغه په دوهمه صفحه کې دی. کیس 1 دا قضیې چې موږ تاسو راچوو دغه د هندسې دا یو ښه مثال دی. کیس 1 په اوله صفحه کې دی، کیس 2 په درېیمه صفحه کې دی، کیس 4 په شپږمه صفحه کې دی، کیس 8 په لسمه صفحه کې دی. یعنې کومې قضیې ستا په ټول کتاب کې موجودې دي، د هغو ټولو قضیو نمبرونه دلته په دې ځای کې نوشته کوي او د صفحو نمبرونه درکوي چې په کومه صفحه کې موجود دی. او دا ساحه چې ده دا بیرته اپډیټ انټایر ټیبل عیناً دغه رقم کار کوي چې مثلا د کیس 1 پر ځای باندې ته کولی شې چې مثلا شاید ته کیس 2 ولرې مثال مثلا دیم کیس 2 راځي بیرته دغه سلیکټ یې راځي و ریفرنس ته مارک سایټیشن پر دې باندې مارک کوي دیم کلوز بیرته راځم و هوم ته دیم دا بیرته راځم دغه کیس ټیبل ته کیس ټیبل په دې ځای کې کولی شم چې اپډیټ یې کړم. کیس 2 چې دی هغه په 5مه صفحه کې دی. څوک مشکل لري؟
انګلیسي کې مثلا دغه د انګلیسي کتاب کې چیرې په نظر کې ونیسئ دغه اپنډکس 1 اپنډکس 2 اپنډکس 3 اپنډکس 4 هر څو دانې چې دغه د چپټر په اخر کې شاید چار جوابه سوالونه مو لیدلي بعضې فورمولونه هم شته خو زه چار جوابه په دې خاطر باندې چې هغه تقریبا یو څه اسانه دي راته چې ژر یې درک کولی شو چار جوابه سوالونه که مو لیدلي په دا چار جوابه سوالو کې مثلا په دې ځای کې ستاسو څخه سوال کړی دی لس ثانیې سوالونه دي په دې ځای کې د هر سوال لپاره څلور جواب ورکوئ څلور جواب موجود دي د هر دغه لپاره مثلا مثال کندهار دا یو جواب دی او کابل دا بل جواب دی هرات دا بل جواب دی او مزار دا بل جواب دی صحیح دی دا مکمل سوال درڅخه کوي په دې ځای کې دا سوال چې کړی دی په اخر کې دا څلور جواب درکړي دي چې ته په دغو څلور جوابو کې کم جواب انتخابوې هغه ستا خوښه ده صحیح دی که چیرې اصلي جواب دغه یو دی هغه اصلي جواب یې دا ته راځې پر دې ځای باندې کلیک کوې راځې و مارک انټري ته په مارک انټري کې دا یم کابل دا یم مثلا انسر دا یم مارک دا به اوکې کړمه راځم هلته خو نو په هغه ځای کې تا ته جواب نه در معلومېږي تا ته فقط څلور جواب یې در معلوم دي ته یې خپل په خوښه باندې سلیکټوې چې د دې اصلي جواب نو څه شي مثلا مګر اصلي جواب یې دغه د موضوع اصلي جواب هغه مثلا په دې ځای کې د خپله لیکلی دا یم انسرټ انډکس دا یم یس سیری کابل دا یم انسر 2 یعنی د هغه سوال دا چې دی اصلي جواب چې دی کابل دی اوس جوم سر نه یې په خلاصوي اوه تا ته وایم یا دا ښه سم د سر نه یې په خلاصوي زه وایم د دې لپاره ښه سم دغه موضوع دا کتاب دی مثلا یو چپټر دې خلاص کړي مثال صحیح دا چپټر چې دې خلاص کړي د دې چپټر په اخره کې جوابونه درکړي سوال یې کړی څلور جواب دا څلور جواب چې دی په دې جوابو کې هغه اصلي جواب چې دی هغه نو نه درته ښیي چې دا اصلي جواب دی دا به ته خپله فکر کوې صحیح د کتاب په اخر کې بیا اپنډکسونه چې په دې ځای کې د اول سوال جواب دغه شی دی د دویم سوال جواب دغه شی دی د دریم سوال جواب دغه شی دی د څلورم سوال جواب دغه شی دی وایي څنګه کانکور په کتاب کې دا شی ستا دلته په دې ځای کې فقط ما ته جواب ورکوي چې دا جواب چې دی دا هغه سوال ده هغه مثلا هغه خو د کتاب د کابل په ماپ کې ولیکي دا ته کولی شې چې مثلا دا سوال کوېشن 1 انسر یې دغه شی دا ته خپله کولی شې ما یوازې کابل انسر ورته نشته کړی یعنې هغه ته خپل ستا په خوښه باندې کولی شې چې تغیر تبدیل کړي راوړي صحیح بل پښتو کې هم جوړېږي پښتو کې خود دغه ماخذ دی اوه ته غواړې چې مثلا نوی ماخذ جوړ کړې دا کنټرول پی ووه په دې ځای کې مثلا د احمد په نوم باندې هر دغه چې لیکلی اوه یو کتاب یې لیکلی دی ورپسې مثلا د کتاب نوم څه دی هغه لیکلی شي تاریخ دا ټوله شیان چې دې ولیکله فقط په اخر کې دا چې دې اوکې کړي دغه دا شی راغلی دلته په دې ځای کې دا خو ما دغه فقط ما زمې ټرای کړي دا ته کولی شې چې ماخذ هم دغه رقم جوړ کړې یو شی کې خو یوازې ژبه یې اړول غواړي چې ژبه یې غواړي ورته بل